وابیان چې کله زمونږ په دې علاقو کې لاس اوچتوي که نه نو ښه شین کوتک وله پرې کړې مناظرې مه کوئ ښه شنې کوتک یې پرې کړې او ونیسئ ورته دې کوناټو ته چې دې د الله د بعد وغورځېدې دې بیا اشاره وکړي زما په خبره دلیل ملیل نه وي کوتک پسې راغی ما په دې زړه کې به تاسو رښتینې دلیل ته ما به څه دلیل راغلی ته به لازم کوتک راځي خو اوس که ماته کې کوتک ته زما څه ضرورت دی او ټوپک ته څه ضرورت دی او کنځلو ته څه ضرورت دی او جاخۍ جوړولو ته څه ضرورت دی او غوسې ته څه ضرورت دی او د کفر فتوې ته څه ضرورت دی هېڅ ته هم ضرورت نشته ښه په ارام ناست یو ځکه چې مطمئن یو چې الحمدلله په دې مسله موږ سره دلیل شته او نه د تعصبونه کوو چې دا فلاني مذهب والا او دا خبرې والا او دوی داسې کوي هغوی داسې کوي حالانکې موږ ته خلک وایي دوی خلکو کې نفرت خپروي موږ دومره د مینې محبت خپروي اوس نفرت زه خورم که نفرت هغه ملا خپروي چې په منبر باندې وایي چې په دوی پسې کوتک راولوي دا خو عوام دي سبا له په رښتیا داسې کوي سم خیال دی کوي داسې که نه کوي که چې ویې کړو نو دا مد مقابل چې کوم دی دی به غلی نه شي هغه به هم کوي خبره به ټوپک تماچې ته ورسي یو بل به پکې مړه کړي مولوي صاحب به ږیره غوړه کړي بیا به منبر نه شي بلې جمعې له الله دې هغه شهیدان وګرځوي او د حق دپاره شهیدان شو او داسې او داسې بیا نور به پې ور واچي خو پخپله خو بې نه ورځي نفرت په خلکو کې پیلاول الحمدلله راشه اوس ګوره جومات چې کوم د اهل حقو جومات دي د موحدینو سلفیان چېرته تاسو لیدلي چې په جومات باندې بورډ لګېدلی چې څوک رفلیدین نه کوي هغه به دننه نه ځي چې څوک امین په زوره نه وایي هغه دې دننه نه ځي چې څوک د امام مقلد هغه دې دننه نه ځي دا یې چېرته نشته او د دې متعصبه خلکو په جوماتونو باندې ښه باقاعده بودونه لګېدلي دې جومات ته به صرف هغه سړی ځي چې هغه بریلی دې جومات کې به صرف هغه سړی لمونځ کوي چې د امام صاحب په مسجد یو بورډ لګېدلی پېښور کې به یې دغه شان لیکلي وي برای کرم ځان هم مشر مه وي موږ هم مشر مه وي چې څوک هم رفلیدین کوي او امین په زوره وي دې جومات کې لمونځ نه کوي دا د کوم ځای خبرې یو سړی دی امین یې ونه وي کافر دی امین یې په زوره ونه وي کافر دی نه یو سړی د رفلیدین یې ونه کړو کافر دی نه یو سړی رفلیدین وکړو او ستا په مذهب کې نشتي ته کافر کې ولې امین یې په زوره وي ته کافر کې فقهي مسایلو کې اختلاف خو دې درجې ته نه رسي چې سړی په جوماتونو باندې یو بل باندې یا په بیانونو کې وایي چې په یو بل پسې کوتکې راولي زه استاد ته دا ووایم چې تاسو داسې کار وکړئ کوتکې راوالی او هغه پلانې کې دې جومات ته راشي نو په دې دروازې کې ونیسئ ویې وهئ آیا داسې د عقل خاوند نشتي چې ما نه بیا دا تپوس وکړي چې تا چې دا کومه خبره وکړه د دې خو دا مطلب شو چې دا سړی کافر دی نو آیا دی کافر دی کافر دی دی مولوي صاحب شیخ صاحب دا سړی کافر دی په څه دلیل کافر دی خو تاسو راته وایئ هغه ټیم کې څوک داسې نه چې مولوي صاحب ته ویلی چې تاسو راته وایئ چې دا هم شتي او دا هم شتي نو چې دا هم شتي دا هم شتي نو دا والا ولې په کوتک وایي موږ هم عقل نه استعمال نه زما دا خبرې غلطې خو بس موږ زنده باد مرداباد زنده باد مرداباد نر مولا او پښتن مولا او غیرتي مولا بس دا چغې چوغات ګرمه ګورمي ده نو ما خبره دا کوله چې د باطل پرستو سره دلایل نشته دلایلو په میدان کې هغه فقیران دي او که څه دلایل ذکر کړي نو هغه دلایل کمزوري یا استدلال